د افغانستان اسلامي امارت وایي چې پاکستان ترې غوښتي و چې طالبان د په پاکستان کې جګړه ناروا اعلان کړي. د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت مراسیال رحمت الله نجیب وایي چې د ترکیې په ناسته کې پاکستان غوښتل چې طالبان په دغه هیواد کې روانه جګړه ناروا اعلان کړي، خو دوی څرګنده کړه چې د فتوا صادرول یوازې د دارالفتوا مسؤلیت دی. نوموړي زیاته کړه چې له همدې امله خبرې بې پایلې پای ته ورسېدې. سره کنټرول کړي. د کنټرول په تعریف کې بیا دا وه چې اسلامي امارت به فتوا صادروي چې دا کوم جنګونه چې د پاکستان د حکومت په خلاف کیږي دا ناروا جنګونه دي. نو په دې کې موږ ډېر سره ټینګ شو چې موږ ځان ته دا حق نه ورکوو چې دا کوم جنګونه چې هلته دي چې هغه تایید کړو چې دا ښه جنګونه دي. د موږ هېڅ نو دا حق موږ نه لرو چې دا اعلان یا دا فتوا صادره کړو یا دا فتوا ورکړو چې هغه جنګونه چې کوم دي دا ناروا دي، ځکه چې تر موږ پورې تعلق لري نه. نوموړي د یوې خبرې ناستې پر مهال ویلي و چې د مذاکراتو پر مهال د پاکستان نوري غوښتنه وکړه چې طالبان د په رسمي توګه فتوا صادره کړي او په پاکستان کې ټولې روانې جنګي کړنې د ناروا اعلان کړي. نوموړي زیاته کړه چې منځګړو هیوادونو هم د یادې غوښتنې ملاتړ وکړ، ځکه هغوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د حساسو مسایلو په اړه بشپړ معلومات نه لرل. نوموړي په دې اړه وویل طالب لاوي په اصولي ډول موافقه څرګنده کړه چې فتوا صادرېدای شي، خو روښانه شوه چې د فتوا صادرول د دارالفتوا مسؤلیت دی او د دغه ادارې هر تصمیم به یوازې د اسلامي قانون پر اساس وي، نه د چا د غوښتنې خوښې پر بنسټ. د نجیب په خبره دغه موضوع ښایي د پاکستان نوري لپاره د منلو وړ نه وه، نو د همدغه اختلافونو له امله مذاکرات پرته له کومې پایلې پای ته ورسېدل.